السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. موږ تاسې د شروډینګر معادله په لاس راوړې وه چې ډو مربع سای پر ډو ایکس مربع مثبت ډو مربع سای پر ډو واي مربع مثبت ډو مربع سای پر ډو زید مربع مثبت 2m تقسیم پر h زبر مربع ضرب د a منفی u ضرب د سای مساوي په صفر سره. دا معادله شروډینګر د معادلې په نامه سره یادېږي چې موږ تاسې په قایم مختصاتو کې په لاس راوړي. که موږ تاسو متوجه سو ایکس وای زید یا په درې بعدي فضا کې مو دا معادله په لاس راوړي. دا چې د هایدروجن اټوم پر یو دایروي اټوم یو کروي شکل لري او همدارنګه الکترون هم پر د دې اټوم پر شاوخوا باندې په کروي شکل کې راګرځي. نو موږ باید دا معادله د کروي مختصاتو سیستم څخه په لاس راوړو. په کروي مختصاتو سیستم کې موږ تاسې درې دانې متحولونه لرو چې هغه عبارت دي د آر ټیټا او پی څخه عبارت دي. د دې درې متحولونو د جنس چې دا معادله په لاس راوړو نو موږ تاسې به دا معادله کروي مختصاتو سیستم ته اړولې وي. اوس راځو د کروي مختصاتو سیستم ته او د ایکس وای او زید قیمتونه په لاس راوړو. د کروي مختصاتو سیستم که په نظر کې ونیسو دا د ایکس محور او دا هم د وای محور او دا د زید محور. دلته یو شعاعي وکتور په نظر کې نیسو د آر شعاعي وکتور د ایکس او وای په مساوي باندې مرتسم او مدرس مو چې مرتسم په لاس راسي. مثلا دا مرتسم په لاس راغی، دا مرتسم په رو سره ښیو. د ایکس وای په مساوي کې چې مرتسم د آر د وکتور په لاس راځي په رو سره ښیو. دلته داسې موازي خط رسم کړو او داسې هم د ایکس د محور سره چې متوجه الاضلاع جوړه شي. دغه زاویه چې د ایکس د محور سره یې رو جوړوي یا د شعاعي وکتور مرتسم یې جوړوي په پی سره ښیو. او دا زاویه چې شعاعي وکتور یې خپله د زید د محور سره جوړوي په ټیټا سره ښیو. راځو اوس که دلته د مرتسمه سره یو موازي خط رسم کړو د زید پر محور داسې، نو دا به هم په رو سره وښیو. اوس موږ تاسې هدف دا دی چې د ایکس وای قیمتونه په لاس راوړو. که راسو دا هم د وای زوله کیږي او دا هم د ایکس متوازي الاضلاع. د وای د قیمت ته په لاسته راوړلو لپاره راځو د دغه زاویې یا د فی د زاویې سین اخلو. سین فی زاویه دا مساوي کیږي مقابله چې خپله وای ده تقسیم پر وتر باندې، وتر مو رو ده، نو مقابله یا وای تقسیم پر رو باندې. نتیجه به داسې چې وسطین او طرفین څخه وروسته لرو چې وای مساوي کیږي په رو ضرب د سین پی سره. دا د وای قیمت شو. د ایکس د قیمت ته په لاسته راوړلو لپاره د هغه فی زاویې کوسین اخلو. کوسین فی زاویه مساوي کیږي مجاور یا د ایکس زوله تقسیم پر رو باندې، ایکس تقسیم پر رو باندې. د وسطین او طرفین څخه وروسته نتیجه په لاس راځي چې ایکس مساوي کیږي رو ضرب د کوسین پی سره. د ایکس وای قیمتونه مو په لاس راوړل. د زید د قیمت ته په لاسته راوړلو لپاره راځو د ټیټا زاویې کوسین اخلو، ځکه چې د ټیټا زاویه مجاوره زوله د زید محور دی. کوسین د ټیټا زاویه
مساوي کیږي مجاوره یا زید تقسیم پر وتر مو آر دی پر آر باندې نتیجه په لاس راځي چې زید مساوي کیږي آر ضرب د قوسین ټیټا سره د ایکس وای زید قیمتونه مو په لاس راوړل د ایکس قیمت مساوي دی په رو قوسین پی سره وای مساوي دی په رو ضرب د سین پی سره او زید مساوي دی په آر ضرب د قوسین ټیټا سره راځو که دلته وګورو رو دلته په هغه متحولونو کې چې موږ یې غواړو په هغه کې نشته یا نه ده شامل نو باید موږ رو هم دلته تعویض کړو د رو د تعویض دپاره راځو د ټیټا زاویې سین اخلو که وګورو د ټیټا زاویې په مقابل کې د ټیټا زاویې په مقابل کې د رو قرار لري نو د سین څخه په لاس راځي سین د ټیټا د زاویې مساوي کیږي مقابله یا رو تقسیم پر وتر مخبله آب دی پر آب باندې د وسطین طرفین څخه وروسته لرو چې رو مساوي کیږي آر ضرب د سین ټیټا سره اوس راځو دلته په دا دواړو معادلو کې د ایکس او وای د رو پر ځای باندې قیمت وضع کوو نو ایکس مساوي سي د رو پر ځای باندې آر سین ټیټا ضرب د قوسین پی وای به مساوي سي آر سین ټیټا چې دا د رو قیمت دی ضرب د سین پی چې خپله دلته قرار لري د زید په قیمت کې رو وجود نه درلودی نو وملیکئ چې آر ضرب د قوسین ټیټا د ایکس وای زید قیمتونه مو په لاس راوړل اوس راځو که چیرې راسو موږ ورته چې د شروډینګر په معادله کې دو سای پر دو ایکس لرو یا دو مربع سای پر دو ایکس مربع خو لومړی به راسو دو سای پر دو ایکس به په لاس راوړو وروسته به بیا د دې مربعات په لاس راوړو دو سای پر دو ایکس چې دا مساوي کیږي دو سای پر دو آر ضرب د دو آر پر دو ایکس یعنی دا معنا دې ته مو یوازې دو آر پر دو آر ور ضرب کړئ په صورت مخرج کې او ځایونو ته متغیر ورکړئ تر څو چې دو آر پر دو ایکس په لاس راشي په صورت مخرج کې مو دو آر پر دو آر ضرب کړئ چې بیرته یو کېږي دا سره اختصاریږي بیرته دو سایه پر دو ایکس پاته کېږي مثبت دو سایه پر دو ټیټا ضرب ده دو ټیټا پر دو ایکس دلته هم بیا په دې حد کې زموږ ټیټا پکار ده یعنی دو ټیټا پر دو ایکس مو پکار دی نو په صورت او مخرج کې مو دو ټیټا پر دو ټیټا ور ضرب کړل چې بیرته سره خلاصیږي او یو کېږي مثبت دو سایه پر دا به دلته ولیکو دو سایه پر دو پی ضرب ده دو پی پر دو ایکس یعنی موږ ته چې خپل هغه درې متحولونه درې سره دلته شامل کړل چې آر ټیټا او پی اوس راځو موږ ته چې د دو آر پر دو ایکس قیمت په لاس راوړو موږ ته چې دلته اوس دو آر پر دو ایکس قیمت پکار دی دو ټیټا پر دو ایکس قیمت په لاس راوړو
او ډو پی پر ډو ایکس قیمت دا قیمتونه موږ تاسې په لاس راوړو. د ډو آر پر ډو ایکس د قیمت د په لاسته راوړلو لپاره راځو د دغې رابطې څخه استفاده کوو چې موږ تاسې وایو چې آر مربع مساوي کېږي په ایکس مربع مثبت وای مربع مثبت زید مربع. د دغې رابطې مشتق نظر ایکس ته اخلو. نو راځو ډو آر پر ډو ایکس دا مساوي سي. که د آر قیمت موږ په لاس راوړو نو د دواړو خواو مربع جذر اخلو. نو ډو د آر پر ځای باندې به قیمت وضع کړو ایکس مربع مثبت وای په توان د 2 مثبت زید په توان د 2 تر دویم جذر لاندې پر ډو ایکس. که د دې مشتق واخلو یا دا د توان په شکل ولیکو نو دا داسې کېږي چې ډو ایکس په توان د 2 مثبت وای په توان د 2 مثبت زید په توان د 2 کل په توان د 1 پر 2 تقسیم پر ډي ایکس. موږ تاسې د مشتق د قانون څخه لرو چې د توان څخه یو کموو او توان ضریب ګرځوو. نو په دې اساس ډو آر پر ډو ایکس دا به مساوي سي. که توان ضریب وګرځوو دا 1 پر 2 د توان څخه چې یو کم کړو یعنې منفي 1 کړو نو دا به د 1 پر 2 څخه چې یو منفي کړو نو منفي 1 پر 2 پاتې کېږي. نو دا د آر قیمت به مخرج ته ولاړ سي او نظر ایکس ته که داخلي مشتق ونیسو نو نظر ایکس ته د ایکس مربع مشتق 2x دی. نو دا 2x تقسیم پر ایکس په توان د 2 مثبت وای په توان د 2 مثبت زید په توان د 2 کل په توان د 1 پر 2 دا مخرج ته ولاړ سي. توان منفي دلته مخرج ته چې راځي توان مثبت دا 2 د 2 سره خلاصي. که راسو دا قیمت د آر دی نو دلته به دا ولیکو چې ایکس پر آر په لاس راغلی. دا قیمت د آر دی نو ایکس پر آر قیمت په لاس راغلی. اوس رالو موږ تاسې چا قیمت په لاس راوړي د ډو آر پر ډو ایکس قیمت مو په لاس راوړي چې ډو آر پر ډو ایکس دا مساوي سو ایکس تقسیم پر آر باندې. موږ تاسې د ایکس قیمت لرو دا د ایکس قیمت آر سین ټیټا کوسین پی دا قیمت وضع کوو. آر سین ټیټا کوسین پی دا قیمت چې وضع کوو تقسیم پر آر باندې. آر به د آر سره ولاړ سي. نو موږ تاسې به د ډو آر پر ډو ایکس قیمت په لاس راوړی وي چې هغه به مساوي سي په سین ټیټا ضرب د کوسین پی دا قیمت هم په لاس راوړي. بل قیمت چې موږ تاسې په لاس راوړو هغه د ډو ټیټا پر ډو ایکس قیمت دی. ډو ټیټا پر ډو ایکس قیمت دی. موږ تاسې راځو دغه رابطې ته چې زید مساوي کېږي آر کوسین ټیټا سره. که د کوسین ټیټا قیمت په لاس راوړو د مساوات دواړو خواوې پر آر باندې ویشو. نو دلته لرو چې کوسین د ټیټا دا مساوي کېږي دواړو خواوې چې پر آر ووي پر زید باندې پر آر وویشو نو زید تقسیم پر آر باندې. د دواړو خواوو مشتق اخلو. ډو کوسین ټیټا تقسیم پر ډو ټیټا دا مساوي کېږي. د دې خوا مشتق به هم ډو ایکس ته واخلو او د دې خوا مشتق به هم ډو ایکس ته واخلو. د دې له هم ډو پر ډو ایکس د زید تقسیم پر آر به مشتق واخلو. اوس که راسو د مساوات په دواړو خواوو کې دې خوا ته ډو ټیټا پر ډو ټیټا ور ضرب کړو او دې خوا ته ډو آر پر ډو آر ضرب کړو. نو دې خوا ته به داسې ولیکو
چې دو کوسین ټیټا تقسیم پر د دې ځای ته به تغییر ورکړو پر دو ټیټا ضرب ده دو ټیټا تقسیم پر دو ایکس چې زموږ وروستی هدف دو ټیټا پر دو ایکس و دا قیمت به په لاس راسي دا مساوي سي دلته به هم د دو یا پر دو آر د زید تقسیم پر آر ضرب ده د ایکس چالته وي سو ضرب دو آر یا پر دو ایکس به په لاس راسي نو راځو زموږ وروستی سي د دې رابطې مشتق اخلو که مشتق واخلو د کوسین مشتق منفي سین دی دا منفي سین ټیټا ضرب ده دو ټیټا تقسیم پر دو ایکس دا مساوي سي که راځو د زید پر آر مشتق اخلو نو دا تقسیم قانون ته راځو تقسیم قانون موږ ورته داسې لرو چې مثلا دو آر پر دو پر دو آر د زید پر آر چې دلته د تقسیم د قانون څخه که چیرې موږ زید مساوي په یو سره فرض کو او آر مساوي په وی سره فرض کو نو تقسیم قانون داسې دی چې یو زبر ضرب ده وی منفي وی زبر ضرب ده یو تقسیم پر وی مربع یا مخرج پر مربع وایي د دې فرمول په مرسته باندې مشتق اخلو نو راځو د دو زید پر دو آر قیمت مشتق چې واخلو نو داسې کېږي چې دو یا پر دو آر نظر آر ته مشتق اخلو او زید ثابت دی نو د زید مشتق چې کېږي صفر کېږي صفر ضرب ده آر منفي د آر مشتق یو کېږي ضرب ده زید تقسیم پر آر مربع باندې نو د دې مشتق دا صفر کېږي منفي زید تقسیم پر آر مربع کېږي منفي زید تقسیم پر آر په توان د 2 ضرب ده دو آر پر دو ایکس د دو آر پر دو ایکس قیمت موږ تاسې مخکې خلاص راوړی دی هغه قیمت به وضع په معادله کې راځو موږ تاسې لرو چې منفي سین ټیټا ضرب ده دو ټیټا تقسیم پر دو ایکس دا مساوي کېږي په منفي زید تقسیم پر آر په توان د 2 ضرب ده د دو آر پر دو ایکس قیمت سین ټیټا ضرب ده کوسین پی سین ټیټا ضرب ده کوسین پی دی منفي سین ټیټا دو ټیټا تقسیم پر دو ایکس دا مساوي سي منفي د زید پر ځای به خپل قیمت وضع کو د آر پر ځای به خپل قیمت د آر مربع پر ځای وضع کو او همدارنګه د سین دغه قیمت خو مو وضع کړی دی که راسو د زید قیمت راته معلوم دی چې زید مساوي کېږي آر کوسین ټیټا تقسیم پر آر مربع ضرب ده سین ټیټا ضرب ده کوسین پی که د مساوات دواړې خواوې پر منفي سین ټیټا باندې تقسیم کړو د توجه څخه مننه د نورو درسي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ